یو انصاري صحابي ابو دجانه رضی الله عنه به تل په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د سهار د لمانځه په جمع کې حاضر. خو له لمانځه وروسته به سملاسي له جومات څخه ووت. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ودراوه او ورته یې وویل ابو دجانه آیا الله جل جلاله ته کوم اړتیا نه لرې؟ نو ابو دجانه ورته وفرمایل ای د الله تعالی رسوله هغه زما رب دی او د سترګو د رب په اندازه هم ترې بې پروا کېدلی نه شم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نو بیا ولې صبر نه کوي تر څو لمونځ ختم شي او ته له الله تعالی څخه چې ځان ته څه غواړې دعا وکړې؟ ابو دجانه ورته وویل زما یو یهودي ګاونډی دی او د هغه په کور کې د خرما یوه ونه ده چې څانګې زما کور ته راغځېدلي. د شپې باد لګېږي او خرما یې زما په کور کې راغورځېږي. نو زه کور ته ځم مخکې له دې چې اولادونه مې راویښ شي هغه خرماوې